السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أبي الفرج عبد الرحمن رحمة الله عليه وای د بعض صحابه څخه دا خبره موږ ته رسېدلې ده چې هغو مبارکانو ویلي دي ما من مجلسین، هیڅ مجلس نسته چې په هغه مجلس کې درود وویل سي، د هغه مجلس یو خوشبويي اسمانو ته پورته سي. رائحة طیبه، یو خوشبويي پورته سي حتی اسمانو ته ورسیږي. ملائکه یو له بله سره ووایي وای دا هغه خوشبويي ده چې په کوم مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې درود ویل سوی دی. انسان کمال په درود سره پیدا کولی سي، که نر وي که ښځه وي. عبدالله بن عبد الحكم څخه روایت دی، رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه في النوم. وای امام شافعي رحمت الله علیه مبارک په خوب کې ولیدی. امام شافعي رحمت الله علیه صاحب المذهب و خپل مذهب یې درلودی. فقلت له ما فعل الله بك، الله څه در سره وکولی یا امام شافعي؟ وای درة الرحمني وغفر لي، رحم را باندې وکي او مغفرت راته وکي، او جنت یې داسې بوتلم لکه هغه ناوې چې وفاریال تورخیزي، هغه ناوې چې د زوم کره ورننه باسي نو ډېر په سینګار او په زینت باندې ښایسته یي. په موټر کې به هم هغه ښه ځای ورکي، هلته په خونه کې به هم پر ښه ځای کښېني. وایي داسې جنت ته ننه ایستلم لکه هغه ناوې چې وزوم تورولي، او داسې د جنت خوږې را باندې وشنلې ملایکو لکه څنګه چې پر ناوې باندې هغه د زوم کورنۍ خوږې شندي. وای ما ورته وویل بیمه په څه وجه دغه مقام تا پیدا کړي؟ وای په دا خوب کې یو چا راته وویل، زما د امام شافعي رحمت الله علیه سره بحث دی، په خوب کې یو چا راته وویل چې د په یو رساله کې په یو کتاب کې داسې درود لیکلی و چې د هغه درود په سبب په برکت باندې الله جل جلاله دغه مقام ورکړي. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد وعدد ما غفل عن ذكر الغافلون. د دغه درود په وجه باندې دغه مقام الله جل جلاله ورکړي. او دغه رنګه د ابي عبد الله دینوري رحمت الله علیه څخه روایت دی، وسمعت ابا الحسن الشافعي رحمت الله علیه، د ابا الحسن الشافعي د ابا الحسن څخه مو ما اوریدلی دي چې هغه ما رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په خوب ولیدی. و بیا مې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، هغه ستا اولاده امام شافعي رحمت الله علیه سید و، هغه ستا اولاد امام شافعي هغه کم مقام لري؟ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د هغه دا مقام دی چې د حساب پر میدان باندې دته وخت نسته، ډایرکټ په جنت ته ځي. حساب میدان ته نور پرېږدي، به حسابه به جنت ته بیایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي چې د هغه جزا دا ده چې د حساب د هغه بدله دا ده چې د حساب میدان به نه وویني، ډایرکټ به جنت ته ولاړ سي. ما ورته یا رسول الله په کومه وجه باندې دا مقام پیدا کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته دغه درود پر ما باندې ډېر وایه. او دغه رنګه د ابن بنان الاصفهاني څخه روایت دی، هغه ما رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په خوب ولیدی. بیا مې ورته وویل چې یا رسول الله محمد بن ادریس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء؟ هغه ستا د اکازو یعنی دی خو سید د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د قوم څخه و. یا رسول الله هغه ته یو شی ورکړي که دې نه ورکړي؟ ایا ستا هغه ته ګټه ورسېده که نه ورسېده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم العام سألت الله ما د الله جل جلاله څخه خاص وکي ان لا يحاسبه چې له ده سره حساب وکي. فقلت يا رسول الله بما وما ورته يا رسول الله په کومه وجه دا مقام پیدا کوي. وي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راته لأنه كان يصلي علي د پر ما دا چې درود وایه لم يصلي علي احد مثلها د په رقم باندې درود پر ما باندې چا نه دی ولی. قلت ما تلك الصلاة يا رسول الله هغه کم درود دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دغه الفاظ راته یاد ک. ګوره محترمینو که تاسې و دې درود ته پام وکړئ. اللهم ای بارک خدایه صلی درود دی وي علی محمد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. عاده د په حساب باندې ما د هغه ذکر چې ذکر کوي هو د دې رسول الله الذاکرون ذکر کوونکي دونه درود دی چې رسول الله اسلام یادوي. وصلي درودي على محمد وآل محمد پر آل محمد باندې وعدد په حساب باندې ما د هغه غفل عن ذکر الغافلون چې د دل ذکر څخه کم خلق غافل دي. په دنیا کې دوه قسمه خلق دي. دریم قسم څوک نست. یو قسم خلق هغه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یادي، بل قسم هغه دي چې نبی یادي. حیوانات هم یادي، جمادات هم یادي، مؤمنان هم یادي، ملائکه هم یادي. ځکه الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ملائکه څومره ډیر دي، سبحان الله سبحان الله. نو درود به زه در واستومه. هغه کم د ختمو ګروفان هغه دي راتلونکي جمعې ختم هم دغه کې. بستان الواضعين ورياض السامعين صفحة 210 او د غرنګ القول البديع صفحة 490. نو په دغه درود کې دومره عظیم صفات دي، دومره درود دي چې څوک رسول الله یاتي کنه یاتي. نو چې یادي په هغو کې ملایکې هم داخلې شوې. عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابو هريره افنون مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرائیل امین پوښتنه وکول. فقال یا اخي جبريل څونه عمر دي د څو کلو یې؟ فقال يا رسول الله نه دي را معلوم چې څونه عمر لرم، خو دومره ویلی سم ان في الحجاب الرابع نجما پس لرم حجاب کې د الله جل جلاله سره چې ملاقات رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم کاوه او یا زر حجاب یې توی کړل بیا د الله سره ملاقات وسو په لیلة المعراج کې. او یا زر حجاب دي. نو جبرائیل امین ورته وایي په څلرم حجاب کې ستوری راپورته کېدی. دا ستوری چې بنون راپورته سو بیا 70,000 سنة او یا زره کاله بعد بیا دا ستوری راختی. رأیته ما ولیدی دغه ستوری 72,000 مرة 2,000 وار مې دغه ستوری لیدلی دی. دغه ستوری په څلرم حجاب کې چې بنن راپورته سو له نن څخه بعد کې بیا 0,000 کاله بعد راپورته کېدی. دا مې جبرائیل امین وایي په خپل عمر کې 2,000 واره لیدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سورته یا جبریل وعزة ربي جل جلاله انا ذلك الكوكب زه دغه ستوری وم. سبحان الله. نو چې د جبرائیل امین و عمر ته فکر وکړه څونه عمر دی او څونه ملائکې دي. د الله جل جلاله څومره مخلوق دی چې د هغه مخلوق حسابل او هغه ته اندازه لګول دا د انسان تر عقل وتلې خبره ده. ځکه الله جل جلاله په سورة المدثر په یو 10 آیات کې راته وایي وما يعلم جنودك ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو
پر هغه مخلوق په هغه لښکرو د الله جل جلاله هېڅوک علم نه لري. نو شرح صلات الصغرا په دې کې داسې حکایات راوړي دي چې زه نسم کولی چې هغه بیان کړم. ابو هريره مبارک د صحابه کرامو ته وایي دوه لوښي د علم ما ډک کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. دوه لوښي یو مې درته ورسوه بل که درته بیان کړم غاړې به راسه پرې کړي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعائين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک څخه مې دوه لوښي علم حاصل کړی دي. یو مې تاسو ته نشر کوي فیکم او ابو هريره مبارک وایي کابل په تاسو کې نشر کړم دغه بلعوم به مې راپرې کړي دلته به مې حلال کړي. نو هغه یو لوښي هو علم الظاهر من الاحکام والاخلاق او بل لوښي هو علم الباطن مرقات معلکاري د دې حدیث مبارک په تفصیل کې وایي. نو موږ دې ټول ناولاد دي د علم باطن سره که اوس د آیات متعلق کم اسرار وشنم خلق به ما هم کافر کړي ځان به هم کافر کړي او حالانکې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال دي. نو ځکه ابو هريره مبارک وایي یو لوښی مې در ورساوه په کوم لوښي کې چې ما ته علم رسول الله راکړی وي. دلته د وعین څخه مراد دوه قسمه علم دی او وایي د اول لوښ څخه علم احکام مراد و اخلاق دی د دوم څخه علم اسرار دی چې هغه د هغه عارفینو علماو په سینو کې پراته دي هغه موږ نه پوهېږو. مشکات المصابيح صفحه 19 کتاب العلم الفصل الثالث او دغه رنګه حاشیه نمبر 12 دې ته وضاحت ورکړی دي علما کرام مبارکان په دې حدیث او دې حدیث په تفصیل باندې پوهیږي. نو الله جل جلاله دې زموږ ستاسې ژبې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم په درود باندې مشغوله وګرځي. الله دې مینه او محبت را نصیب کړي. کوشش مې هم دغه دی د ژوند دا دوبۍ ته چې زه تللی ومه وار بعد کتاب حواله درته ووایم بیا مې یېره نسي. دغه د جبریل امین چې وایي دومره عمر مې و اسیرة الحلبیه جلد اول صفحه 40 باب نسب الشریف صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. دا دارالکتب علمیه چاپ دی او هغه بل پخوانی چاپ چې دی هغه صفحه 3. نو په دوبۍ کې په ابوظبي کې مېلمه وم د شاګردانو مخلصینو ته مې ویل مال دومره ګناهګاره یم په هېڅ مې زړه ته نه ولګېږدي معاف شم نه په جهاد نه په شهادت نه په علم نه په دا یو شی مال امید لرم چې الله به مې معاف کړي. دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره مې مینه شته او خلک رابولم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مینې او محبت لره او الحمدلله زما سره چې کوم خلک ملګري سوي دي مخلصین الحمدلله ډېرې په ژوند کې انقلاب راغلی دی. درودونه وایي حتی دا رأس خیمه څخه ابو رجب شاګرد میسج راته پرېښوی وایي ما د کلولا شریف ختم پرک 100,000 واره تاسو فکر وکړئ 100,000 واره کلولا شریف. یو بل مخلص ورور د ریاض څخه میسج راته پرېښوی ما د کلولا شریف ختم شروع کړي څنګه یې وکړم او دغه رنګه د درودو ختمونه کېږي. ګوندې دغه زموږ دې دپاره نجات شي الله دې نجات کړي. نور دې هېڅ دپاره نه کوو د دې دپاره کوو چې هغه تنګ هغه تور هغه د وحشت کور چې نوم یې قبر دی کله یې قبرستان دی موټر یې جنازه ده لباس یې کفن دی بالش او نالي نه لري خاورې یې بالش او نالي دي دا دپاره الله دې هلته په درد او په شم راولي. الله دې مو آخره خاتمه پر ایمان کړي. الله دې مو د الله له عذابو څخه وساتي. نو دغه درود چې امام شافعي رحمت الله علیه مبارک ویلی دی راځي موږ هم د ځان دپاره عادت وګرځوو. دا ژبه الله د دې دپاره راکړې ده چې ذکر په وکړو درود په ووایو د دې دپاره نه ده چې موږ څومره دنیایي خبرې په وکړو څومره یې په لهو و لعبو کې استعمال کړو. دا ژبه چې هر وار شوري دا حساب په ورځ د قیامت څخه غواړي حساب ورکوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مغفرته.